سلامونه جوړ په خیر یوې بلې ویډیو ته تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. نن په دې خبره کوو چې څنګه به کولی شو یوټیوب ته داسې محتوا یا کنټینټ جوړ کړو چې خلک یې وګوري، خوښ کړي او له مخې مونږ یې ښه په اصطلاح ویورز ولرو. په نړۍ کې ټول هغه مسایل چې خلک یې ډیر ګوري په دې ویډیو ته ما راټول کړي او تاسو سره غواړم پرې خبرې وکړم. اکثره هغه نوی یوټیوبران یا په اصطلاح یوټیوب ته د محتوا جوړونکي دوی له دې شکایت لري چې د دوی کنټینټ یا محتوا ولې نه کتل کیږي، او دا زما په نظر هم یو لوی چیلنج دی خصوصا د یوټیوبرانو لپاره. خو دا چیلنج ما په ډیر لاند ډول باندې راخسته او غواړم چې تاسو سره په پلان ډول پر خبرې وکړم. که چیرته په دې چیلنج باندې تاسو کار وکړئ او ټول یوټیوبران چې دوی کنټینټ تولیدوي که په دغو نورمونو او معیارونو چې زه غواړم پر خبرې وکړم کار وسی او عمل پر وسی یا ورته کتنه وسی، نو په اطمینان ویلای سم چې ډیر ښه کنټینټ به مونږ تولید کړای سو او ډیر ښه به ویوز ولري. نو په نړۍ کې تر ټولو هغه مشهور موضوعات چې یوټیوبران پر کار کوي او خلک یې ګوري، نو په همدغه موضوعاتو زه خبره کوم. تاسو پوهیږئ چې کوم موضوعات خلکو ته ډیر جالب دي او خلک یې خوښوي او نویکاره یوټیوبران کولی شي چې له دغه ټریک څخه په استفادې سره دغه مسایل یا په اصطلاح دغه مسایل کور کی، په هغې ویډیوګانې جوړې کړي، په هغې په مختلفو پلیټفارمونو کې یا شارټس ویډیو جوړه کړي یا اوږده ویډیو جوړه کړي، پاډکاسټ پرې وکړي، انټرویوز پرې خپرې کړي، ولاګس پرې جوړ کړي او ډیر نور ژانرونه چې تاسو فکر کوئ یا تاسو په خپل ورځنۍ محتوا کې کاروئ له هغې څخه استفاده وکړئ. مخکې له دې چې اصلي موضوع ته راسم یوه یادونه ګڼم، دا مهمه ګڼم چې تاسو سره د یوټیوب تازه هغه سروې چې یوټیوب خپله تر سره کړې ده هغه در سره شریک کړم. په یوټیوب اصلا له 100 ډیرو هیوادونو کې په 80 ژبو نشرات لري. نو په اصطلاح یو داسې پلیټفارم دی چې ټوله نړۍ پکې ښکیله ده او ټوله نړۍ ورته محتوا تولیدوي. څوک یې له مخې عاید ګټي، څوک ترې زده کړه کوي، څوک یې د انټرټینمنټ لپاره کاروي. خو په ټوله کې په 100 هیوادونو کې دا پلیټفارم نه استفاده کیږي او دغه پلیټفارم ته په 80 مختلفو ژبو باندې محتوا جوړیږي. له 500 ډیر ساعتونه واچ ټایم په هر دقیقه کې په یوټیوب اپلوډ کیږي او دغه راز له 2 میلیارد ډیر کتونکي په ورځنی ډول یوټیوب لري. په دې کې د افغانستان نه هم محتوا سته، لیدونکي سته او له ټولې نورې نړۍ څخه هم سته. نو راځو چې هغه موضوعات تاسو سره پرله پسې توګه شریک کړم کوم چې ډیر کتونکي لري. لومړی برخه زده کړه او معلوماتي محتوا ده. زده کړه او معلوماتي محتوا هغه څه چې خلک ضرورت لري غواړي له یوټیوبه یې زده کړي. که تاسو د هرې تجربې، نظر، مسلک او تخصص خاوند یاست، یوټیوب جوړ کړئ او خپل هغلته لکه ټریننګ دایر کړئ، خپل هغلته تدریس وکړئ، زده کړه ورکړئ خلکو ته، نو له دې له مخې به تاسو وکولی شئ چې ښه عاید په لاس راوړئ. دغه راز د هاو ټو ویډیوګانې هم په دې برخه کې خلک ډیر ګوري. مثلا څنګه دا کار کولی سم، څنګه دا زده کولی سم، څنګه کمپیوټر کې اپډیټ کولی سم، څنګه په کمپیوټر ته انسټالیشن کولی سم، یا څنګه خپل زمونږ همدا ویډیو څنګه یوټیوب ته محتوا جوړولی سم. نو د هاو ټو ویډیوګانې تاسو کولی شئ چې د زده کړې او معلوماتي محتوا له مخې جوړې کړئ، کار پې وکړئ. نو دا به یوازینی هغه ټریک وي چې تاسو کولی شئ ډیر ویورشپ په لاس راوړئ. د زده کړې برخه کې تاسو ساینسي او تخنیکی موضوعات هم کور کولی شئ. په نړۍ کې ساینسي نوې تجربې څه دي دا پیدا کړئ، انویسټیګیټ کړئ، وی پلټئ او تحقیق پې وکړئ. له مخې به یې وکولی شئ چې تاسو خلکو ته نوي معلومات په لاس ورکړئ. دغه راز تخنیکي زده کړې په اړه هم کولی شئ چې تاسو لرنینګونه جوړ کړئ، ویډیوګانې جوړ کړئ. مثلا تخنیک کې د موټر سازي ده، موبایل سازي ده یا نور تخنیکونه چې
تاسو فکر کوئ په نړۍ کې واقع دي یا رامنځته شوي دي خلک ضرورت لري تاسو هم په دې محتوا کار کولای شئ هغه تخنیکونه راخیستلی شئ او خلکو ته د تدریس په بڼه ښودلی شئ د زده کړې په برخه کې ژبني درسونه هم خلک ډیر خوښوي خلک یې ډیر ګوري ځکه د په نړۍ کې ورځ تر بلې خلک هڅه کوي چې دوی د نړۍ مختلفې ژبې زده کړي څوک په انګلیش خبرې کوي د انګلیش لرنینګز جوړوي څوک د فارسي ژبې لپاره څوک د پښتو لپاره او څوک بیا د نورو ترکی روسي الباني او نورو ژبو لپاره دوی لرنینګونه جوړوي او کار پرې کوي نو دا هم تاسو هم کولای شئ چې هر هغه ژبه چې تاسو پکې لکه پیاوړي یاست کولای شئ چې تدریس وکړئ او خلکو ته یې وښایاست دغه راز د زده کړې په برخه کې بل موضوع تاریخ او حقایق دي تاسو کولای شئ چې تاریخ باندې هم خبرې وکړئ ویډیوګانې پرې جوړې کړئ تاریخي مسایل راواخلئ هغه وشنئ د هغوی نه عبرت واخیستل سي نو دا هم په دې محتوا هم که چیرته ویډیوګانې په یوټیوب لپاره جوړې سي نو کافي لیدونکي به ولري او دغه راز د ورځني حقایق هم کولی شئ چې تاسو له خلکو سره شریک کړئ خلکو ته یې وښیاست نو له دا هم یو ډول کنټینټ دی د یوټیوب لپاره چې ډیر خلک غواړي دا وګوري دغه راز دویمه برخه دا ده چې لوبې او ګیمینګ د ډیجیټلي تفریح دا هم که چیرته په دې هم محتوا جوړه سي یوټیوب لپاره نو زما په نظر ډیر کتونکي به ولري او البته دا څېړنه هم ثابته کړې چې ګیمونه او ډیجیټل تفریح لپاره تر ټولو مؤثره لار ده په ګیمونو او لوبو کې تاسو درې ډوله برخې کار کولای شئ یو دا چې میچونه کولای شئ بل داسې لایف سټریم کولای شئ مثلا تاسو خپل یو گیم انتخابوي په ډیجیټل پلیټ فارم باندې هغه ویډیو کوي او خلکو سره شریکوي او یا هم په لایف توګه دا خلکو سره هم شریکولای شئ دغه راز د لوبو مختلفې ویډیوګانې جوړولای شئ چې تاسو په شاوخوا کې تر سره کیږي د هغو لوبو ټیکنیکونه خلکو ته ښیي په سټراتیژیانو خلکو ته خبرې کوي نو په ټوله کې د لوبو او ګیمینګ اړوند محتوا هم که چیرته څوک تولید کړي نو ښه عواید به په لاس تر راوړي او ښه ویورشپ به هم ولري دویم محتوا چې غواړم زه پرې خبرې وکړم او په نړۍ کې دا ثابته شوې ده او څېړنو دا ښودلې ده چې که چیرته په دغه کنټنټ باندې کار وسي نو ډیر خلک به ولري هغه ولاګز دي ولاګز معنا دا چې تاسو خپل د ورځنی ژوند کیسې خلکو سره شریکوي مثلا په ورځې په جریان کې تاسو څه وکړل څو بجې راپاڅئ څه کوئ چیرته ځئ څنګه برخورد کوئ دا برخه هم خلک ډیره ګوري خلک خوښوي چې ستاسو کرکټر وګوري ستاسو خبرې وګوري ستاسو چلند په ټولنه وګوري چاپیریال وګوري نو ولاګونه هم هر هغه څوک چې په دې برخه کې خپل د ژوند د ورځنۍ تجربې فعالیتونه ښکاره کوي نو دا خلک خوښوي او ډیر لیدونکي لري په ولاګز برخه کې خپل سفرونه هم کولای شئ چې تاسو خلکو سره شریک کړئ مثلا چیرته ځئ کوم سفر لرئ څومره هغه د سفر په بر کې چې څه مسایل دي هغه په ولاګ کې کور کوي او خلکو ته یې ښیي دا هم ذهنونه مني دا هم سترګې مني او خلک لکه ضرورت لري او لیوالتیا لري چې دغه ډول کنټینټ وګوري مثلا که افغانان کله چې له افغانستان کې سفر ولاګونه جوړوي په نور نړۍ کې دا خلک ګوري او دغه راز هغه خلک چې غواړي په دې برخه کې لکه استفاده وکړي یو ځای ته نه تللی تاسو تللی یاست هغه ویډیو ورته ورکړئ د په اړه معلومات ترلاسه کوي لاره ګوري هلته اقلیم څنګه دی خلک دودونه څنګه دي او څومره هلته لګښتونه کیږي نو دا برخه هم خلک ډیره ګوري د ولاګز برخه کې تاسو کورنۍ ولاګونه هم جوړولای شئ دا مثلا برخه هم ډیر لیدونکي لري په ایران کې ځینې جوړې دي چې دوی خپل ورځني فعالیتونه په مزاحیه توګه مثلا ښځه او میړه دي په مزاحیه توګه خلکو ته وړاندې په دې کنټینټ تولیدي ډیر ښه لیدونکي لري یا ځینې اجتماعي کارونه ښځه او میړه تر سره کوي هغه مخ ته وړي دغه راز دا هم
یو ډول کنټنټ کېدای شي چې د اولاد تربیت څنګه یو کورنۍ غواړي یا کورنۍ ولاګ څنګه جوړېدلی شي په کور کې ورځنی فعالیتونه څنګه کېدای شي. خو دا زما په نظر په افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې له ارزښتونو ډکه ده او ځینې محدودیتونه هم شته نو لږ څه به مشکله وي. خو بعضې هغه دوستان انډیوالان چې زما دا ویډیو ګوري په بهر کې دي یا په نورو آزاد چاپیریالونو کې ژوند کوي دوی کولی شي چې د ولاګس په برخه کې خپل کورني ولاګونه جوړ کړي او له مخې یې ډېر کتونکي ولري. دغه راز بل څلورم محتوا چې ډېر خلک په نړۍ کې ګوري هغه د انټرټینمنت مسله ده. د خندا او ساتیرۍ لپاره ځینې برنامې او محتوا تولید دي. دا په دې برخه کې موږ څلور ډوله لکه په اصطلاح محتوا جوړولای سو. یو کمیډین محتوا جوړولای سو، دویم واینز جوړولای سو، چیلنجونه جوړولای سو او څلورم پرنک یا ټوکې هم کولای سو. د کمیډي په برخه کې معمولا تاسو مزاحیه ویډیوګانې جوړوي، خندا ویډیوګانې جوړوي چې خلکو ته خوشحالي ورکړي، خلک له ځان سره ساتي دا ویډیو او دا ډول کنټنټ خلک خوښوي. او همدارنګه واینز کولای شي چې په سوشل میډیا کې جوړ کړي د خندا نه ډکې ویډیوګانې یا ټوکې ویژوال کړي یا په نورو پلیټ فارمونو کې جوړ کړي نو دا هم تاسو ته یو خلیدونکي درکولای شي. دغه راز چیلنجونه هم د انټرټینمنت برخه ده. خلک خوښوي چې په مختلفو چیلنجونو کې ونډه واخلي، ګډون وکړي او همدارنګه له دې لارې استفاده وکړي. دا برخه هم تاسو ته یو ښه کنټنټ کېدای شي او ښه لیدونکي پرې لاسته راوړلی شي. د تفریحي محتوا برخه کې پرنک ډېره مهمه ده چې اوس په یوټیوب شارټس کې دا مسایل او د فیسبوک په ریلز او په ټیک ټاک او نورو انسټاګرام او نورو پلیټ فارمونو کې خلک ډېر ګوري، مختلف پرنکونه جوړیږي. تاسو هم کولای شئ چې له خلکو سره مختلف پرنکونه جوړ کړئ، له ویډیوګانې ثبت کړئ او خپله له مخاطبانو سره شریک کړئ. نو تاسو به له دې اړخه ډیر زر وکولای شئ چې ډیر لیدونکي خپل کړي او یو ښه یوټیوبر ووسئ. پنځمه محتوا چې یوټیوب کې خلک ډیره ګوري هغه د ټیکنالوژي او سپورت مسایل دي. په دې برخه کې دوه ډوله مسایل مونږ راخیستي، یو ټیکنالوژي مسایل دي، بل د سپورت مسایل دي. مثلا د ویلای سو چې ټیکنالوژي برخه کې تاسو د موبایل، لپټاپ او نورو ټیکنالوژیکي وسایل فرضاً د ای آی دا ور دی اوس دغه په تړاو تاسو مختلف ویډیوګانې جوړوي او هغه خلکو ته ښیي. دغه راز ټیکنالوژیکي وسایل بازار ته راځي، تاسو کولای شئ د هغې ریویو خلکو ته ورکړئ. نو دا هم خلک ګوري او لمخې تاسو ته معلومات په لاس درځي یا په اصطلاح ډیر کتونکي په لاس درځي. او همدارنګه د ټیکنالوژي په تړاو تازه معلومات په نړۍ کې څه دي دا هم کولای شي چې خلکو ته پر ویډیو جوړ کړي، ویډیو یې کړئ، شارټ کړئ، فلم پر جوړ کړئ او همدارنګه خپل پر خبرې وکړئ. نو تاسو به له مخې وکولای شئ چې ډیر ښه او په ډیره کچه ویورز راواخلئ. د سپورت په برخه کې ویلای شو چې تاسو د سپورت لپاره ټریننګز دایروالای شئ. مثلا څوک څنګه سپورت وکړي، ټیکنیکس ښیي، ټپس خلکو ته ښیي، خپل ورزشکار یاست یا هم د ورزش په تړاو خبرونه خلکو ته ورکوي. نو په ټوله کې په دې هم تاسو کولای شئ چې ویډیوګانې جوړې کړئ یا په بل عبارت په نړۍ کې ډیر مهم میچونه تر سره کیږي. هغه میچونه تاسو ګورئ، تعقیبوي، دغه هایلایټس راخلئ یا په ویډیویي توګه خپل هغه هایلایټس جوړوي یا پر خبرې کوي یا هغه شنئ ارزوي. نو دا هم خلکو ته لکه په زړه پورې دي او خلک غواړي چې دا وګوري. دغه راز د فټنس لارښوونې کوي. په وروستیو کې ځینې هغه فټنس فایټران چې دي د خپل بدن جوړونکي چې دي دوی خلکو سره مختلفه ویډیوګانې شریکي د فټنس د خوالي او د خپل وجود د جوړولو لپاره. نو تاسو هم کولای شئ چې په دې برخه کې ویډیوګانې جوړې کړئ او لدې اړخه ډیر ښه ویورشپ پلاس راوړئ. شپږمه برخه هغه محتوا چې خلک ډیره خوښوي هغه خواړه او پخلی دی. دا هم خلکو ته په زړه پورې ده چې
د پخلی په اړه دوی پوهه ترلاسه کړي د خوړو په اړه دوی پوهه ترلاسه کړي په دې برخه کې تاسو کولای شئ چې د خوړو ترکیبونه په لاس راوړئ او همدارنګه دوی وکولای شي چې تاسو له ویډیوګانو خوند واخلي هغه وګوري نو لدی اړخه تاسو کولای شئ چې ډیر لیدونکو په لاس راوړئ د خوړو تجربه لکه تاسو کولای شئ چې کوملته ښه خواړه تاسو لرلی وي هغه کولای شئ چې له هغې په اړه تجربه له خلکو سره شریک کړئ وی ارزوئ چېرته مو څنګه خواړه خوړلي څومره ذایقه یې درلوده او خپله هم کولی شئ چې خواړه پاخه کړئ د هغه پخلی وکړئ او خلکو سره یې ریسیپیز شریک کړئ په دې برخه کې داسې ویډیوګانې هم کولی شئ چې جوړې کړئ چې خواړه پخیږي هېڅ تر شاید څوک خبره نه کوي ځکه هغه طبیعي ساوند خلکو ذهنونه مني او د هغې له لارې تاسې کولی شئ چې ډېر په کم وخت کې لیدونکي په لاس ومه برخه چې خلک ډیر خوښوي هغه موسیقي ده موسیقي خلک د نړۍ یوه بله ژبه ګڼي داسې ژبه چې دوی ورسره آرامیږي موسیقي په څو پلیټفارمونو کې تاسو کولای شئ چې له دې لارې ډیر کتونکي په لاس راوړئ مثلا خپله سندرغاړی یاست یا ښه غږ لرئ کولای شئ چې موسیقي جوړه کړئ که په وسایلو جوړوئ یا یې په خپل مثلا د خولې هنر لرئ کولای شئ چې خپل زمزمې خلکو سره شریک کړئ رسمي میوزیکونه جوړیږي له هغې له لارې خلکو پروډکشنونه جوړ کړي او په میلیونونو کتونکي په لاس راوړي او میلیونونو ګټې له دې لارې خلک کوي دغه راز لایف کنسرټونه هم لویه برخه ده چې سندرغاړو ته ایونټس جوړیږي هغه کور کیږي او خلکو ته لایف کنسرټونه لکه د یوټیوب له لارې ښودل کیږي نو دا هم لکه کولای شي چې تاسو ته یو ښه کنټینټ ووسیږي او ډیر شمیر خلک مخاطبان لدی لارې پیدا کړي په دې برخه کې د ډیجای لخوا جوړ شوی میکسونه چې د ډانس او پارټیو لپاره خورا مناسب دي او په ځوانانو کې ډیر مشهور دي یعنی په ټوله کې ویلای شو چې لدی لارې تاسو کولای شئ چې ښه محتوا تولید کړئ او ډیر شمیر په اصطلاح کتونکي را پلاس راوړئ اتمه محتوا چې غواړم زه پر خبرې وکړم او په نړۍ کې دا ثابته شوې چې ډیر لیدونکي تاسو ته یا تاسو په یوټیوب دروړي هغه ماشومان او خایست دي د ماشومانو په برخه کې کولای شو چې وایو هغوی ته د کیسو جوړول دي هغوی ته کیسې نریټیو کول دي کیسې ورته په اسانه ژبه بیانول دي هغوی ته ځینې چلندونه اخلاقي کوډونه ورکودل دي والدین غواړي چې دا ویډیوګانې خپل ماشومانو ته په کورونو کې پلی کړي او هغوی وګوري کارټوني کیسې هم کولای شي چې د پند لپاره د ماشومانو لپاره جوړ کړئ لدی اړخ هم تاسو کولای شئ چې ډیر کتونکي په لاس راوړئ او ښه برانډډ یوټیوبر اوسئ دغه راز تعلیمي لوبې هم خلکو ته لکه ماشومانو ته جوړولی شئ د یوټیوب کنټینټ له لارې تاسو هغوی سره شریکولی شئ له مخې به یې وکولی شئ چې ډیره ښه ویورشپ په لاس راوړئ ښایست یا د سیلف کیرنګ ویډیوګانې ریلیټډ ویډیوګانې هم خلک ډېرې ګوري خوښوي او ورته په زړه پورې دي په دې برخه کې مثلا درې شیان ډېر مهم دي یو د میک اپ ټوټوریال جوړول دي دویم سکن کیر مسایل دي او بل د فیشن اړوند مسایل دي مثلا د میک اپ په اړه ښځې کولی شي چې دا ویډیوګانې جوړې کړي خبرې وکړي د میک اپ وسایل راواخلي تشریح کړي واضح کړي رنګونه تشریح کړي د میک اپ په اړه بشپړې لارښوونې خلکو سره شریک کړي او ویډیو پر جوړه کړي د سکن کیر په اړه مسله هم ډیره مهمه ده خلک بعضی ټیکنیکس خلکو سره کاروي او د هغې له مخې کولی شي چې دوی ویډیوګانې جوړې کړي او خلکو ته یې ورکړي مثلا یو څوک خپله تجربه شریکوي یو پروډکټ یې کارولی د هغې له مخې دوی کولی شي چې ډیر ویورشپ په لاس راوړي د فیشن اړوند خبره خو ما په میک اپ ټوټوریال کې اډ کړه مثلا د لباس مسله ده د ویښتانو جوړولو مسله ده د ښځو لپاره د نارینه‌و لپاره د بل هر چا لپاره چې مثلا په دې برخه کې پوهیږي دوی کولی شي مختلفې ویډیوګانې جوړې کړي او خلکو ته یې وښیي ځکه خلکو ته دا په زړه پورې ده چې د خپل ځان د ښه ساتلو د خپل مخ یا په اصطلاح د سلف کیر کولو سکن کیر کولو مثلا ضرورت لري او غواړي لیوالتیا لري نو دا په ټوله کې دغه اته موارد چې ما تاسو سره تشریح کړل موضوعات دا په یا لکه د یوټیوب سروې دا کوي چې که په دغه کنټینټ باندې یا په دغه محتوا باندې کار وسی او په اړه یې یوټیوب ته محتوا جوړ شي او نشر شي نو په ډیر کم وخت کې به ډیر لیدونکي په لاس راوړي تر بیا ښه وخت